السلام علیکم خوږو لیدونکو ستړي مسئ جوړ په خیر تازه تکړه زه حکمت الله بارک نن یو بل ښایسته انځور ته راغلی یم دا چې څه دی دا چې څنګه دی دا به تاسو ته انشاءالله په همدې خپرونه کې زه ووایم موږ راغلي یو د ایمار کمپلیکس دفتر ته چې دا ماشاءالله یو ډېر ښایسته په زړه پورې لګجري دفتر دی دا به انشاءالله تاسو په همدې خپرونه کې راسره وګورئ چې دا د حاجي جاوید دغه مربوط کیږي نو دلته موږ راغلي تاسو وینئ ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی ډېر ښایسته ویو لري نو انشاءالله د دې په اړه به د جاوید سره وغږېږو چې انشاءالله هغه د همدې ځای مسؤل دی د ایمار کمپلیکس مسؤل دی نو د حاجي صاحب سره به وغږېږو خبرې به ورسره وکړو چې دا یې څنګه جوړ کړی دی څومره وخت یې کېږي پر څو متره مځکه باندې دا یو ښایسته دفتر جوړ دی نو راځئ ملتیا راسره وکړئ چینل سبسکرایب کړئ زموږ سره اوسېږئ د دې لګجري دفتر د ویډیو څخه خوند واخلئ خوږو لیدونکو ماشاءالله ډېر ښایسته سرسبزه آرام او په زړه پورې ځای دی چې د لیدلو وړ دی ماشاءالله خوشبخته میلمانه به دلته راځي دوستانو و ماشاءالله ډېر ښایسته دا یو ښایسته فواره ده ښایسته چمنی دی وربسو دننه دفتر ته چې څنګه ځای دی څومره وخت یې جوړ کړی دی ماشاءالله بیخي بېحده ښایسته ځای دی دا به تاسې راسره د خیر سره په همدې خپرونه کې وګورئ ماشاءالله دوستانو د نن رالم ډېر ښایسته یې جوړ کړی دی یو غټ هال دی ماشاءالله ډېر ښایسته جوړ دی تاسې وینئ ښایسته سیلینګ یې ورته کړی دی ماشاءالله بیخي ښایسته جوړ دی راوبسو د جاوید هغه سره به خبرې وکړو تاسې زموږ سره اوسېږئ انشاءالله هغه صاحب هم دلې دی ستړي مسئ جوړ په خیر څنګه یاست ښه یاست په خیر است خیر خیرت شپه ورځ په خیر سلامت اوسېږئ ژوندي اوسېږئ پیل به د دې ځای څخه وکړو چې څنګه دي د ایمار کمپلیکس کارونه څنګه دي بس ښه دي شکر الحمدلله ډېر ښه روان دي اوس بس تقریبا د ډېر پرې پروشات شوي دي بس کارونه هم ډېر ښه تیز روان دي ماشاءالله الله دې برکت پکښې واچوي د دا ځای په اړه که راته ووایاست دا ډېر لیدونکو دا ځای نه دی لیدلی دا څنګه ځای دی څومره وخت کې مو جوړ کړي څو متره مځکه باندې جوړ دی دونه لګجري دفتر په افغانستان کې او په عینو مینې کې تر اوسه پورې چا نه و جوړ کړي تاسې ته څنګه داسې یو نظر راغلی چې یو داسې لګجري دفتر په خپل هیواد افغانستان دننه جوړ کړي مننه کامیاب اوسئ اول خو د هیواد میډیا د ټیم څخه ډېره مننه کوم چې دلته راغلي دي او وطن ته ډېر خدمت کوي دا ځای نو تقریبا په یو جریب کې جوړ دی دا مهمانخانه خالص څنګه هم بیا کور دی هغه هم تقریبا په یو جریب کې جوړ دی او دا مهمانخانه هم په یو جریب کې جوړه ده دا نو تقریبا یو کال وخت راسه ونیوی چې وجوړوي مو یو کال وخت یو کال وخت ولې دلته د کارګرو د دې څه کمی ده دا رقم سټنډرډ کار چې کوي بیا څه تکلیف غواړي نو بیا دا هر شی پر ترتیب برابرول د ډېر ځایو سم کارګرانو دا ورته راغوښتي ونه بس سر تکمیل شو بس دا د ستاسو په خدمت کې دغه ستاسو ځایونه عموما داسې لګجري جوړ دي څنګه داسې فکر درته راسي چې راسي او داسې ځای جوړ کړو دا ډېر مصارف غواړي بیخي دا چې خلک خپله ویني دا اوس دا دی دا ډېر مصرف غواړي چې دا جوړ شوی دی څنګه داسې یو نظر درته راسي دونه ډېر سرمایه ګزاري دونه مصارف او بیا د کارګرو په نشتون کې ځکه دا ځای مسلکي کسان غواړي چې جوړ کړي نه مننه کامیاب اوسئ دا اکثره ځایونه چې موږ جوړ کړي دي دا اکثره نقشې چې دا موږ د خارج سره راوړي دي لکه د ترکیې سره نو زموږ سوچ دی هغه د وطن خدمت دی خامخا دا نه د ضروري که چیرې ایمار کمپلیکس موږ جوړ کړی دی یا مو دا ځای جوړ کړی دی دا ټوله بس فکر مو دا دی چې وطن ته یو خدمت وسي یو نوښت پکښې راسي او نورو خلکو ته هم دا پیغام لرم چې بس یو ښه نوښت راولي او ښه سټنډرډ کار وکړي ماشاءالله الله دې برکت پکښې واچوي کور مودان حاجي جاوید صاحب نو ماشاءالله د ځوان فکر څښتن دی چې ماشاءالله ډېر ښایسته ځای جوړ کړي دوستان تاسې په شاټو کې وینئ او دا داسې عادي خبره نه ده دوستانو چې په وطن کې دونه ډېر سرمایه ګزاري او بیا یو دفتر په دونه ډېر وخت کې جوړ شوی دی نو معلومداره خبره ده چې په دې کې ډېر کار شوی دی دغه دیوالونه یې ډېر ښایسته سیلینګ پکښې شوی دی تاسې وینئ بیخي ډېر ښایسته دفتر یې جوړ کړی دی او د دې په اړه که راته ووایاست
دا نو مساج چیر دی دا نو اکثره وخت بس د ریلیکس دپاره موږ یو ګړی پکښې نو ولې کارونه ډېر دي بس راسې یو ګړی دلته ریلیکس پکښې کوو بس مساج چیر دی بس یو څه مو د کارو سربیره د آرام دپاره ضرورت ډېر زیات د آرام دپاره ضرورت ډېر دی نو دا مو د چاینا سره غوښتې ده بس دلته یو ګړی ریلیکس پکښې کوو چې کله کله ډېر خسته سو ډېر دغه سو بس تا ته معلومیږي دا د کاریګرو کارونه دي تقریبا 250 یا 250 پورې زموږ سره خالص د کاریګرو سټاف دی چې هغه د افغانستان د هر ګوټ سمو کاریګر راوستل دي په همار کمپلیکس کې نو د افغانستان ټاپ ترینه کاریګر مو ټوله راټول کړي دي اکثره کاریګر چې هغه ټوله د خارج دي اکثره د خارج دی ولې اکثره داسې کارونه دي چې دلته ممکن نه وي نو موږ غواړو چې د خلکو فکر ورواړو د ښه کار وخواته توجه د ښه کار خواته سي او د ټولو څه خواهش هم دا کوو چې په افغانستان په هر ګوټ کې هغه خالص کندهار نه دی که کابل دی که بل ولایت چې دی سټنډرډ کار وکړي ولې دا زموږ ته وطن دی بیا زموږ ته ولس چې دی ډېر غریب دی دا اوس په نورو مملکتو په دا ځایو کې دا رقم که چېرته یو ځای جوړ کې پر نقشه یا پر ترتیب نه جوړ 10 کاله بعد 40 کاله بعد هغه ونړي نوې نقشه یا نوی ځای جوړ کړي نو دا زموږ ته غریب ولس خو بیا دا شی په وسه نه ده پوره چې یو وار ځای جوړ 50 کاله ولاړي 100 کاله ولاړي هر څو وخت چې ولاړ نو د ټولو څه خواهش دا لرم چې سټنډرډ کار وکړي اول خو که سټنډرډ کار نس کوی ګر سره باید چې ونه کې بس ښه کار وکړي چې د وطن دپاره خدمت هم سي او الله دته یو ګټه هم پکښې ور واچي ماشاءالله د دې دوستانو د ایمار کمپلیکس خو نو تاسې مخکني خپرونو کې هم لیدلی دي دا چې څونه کارونه یې بشپړ سوي دي دا شاټونه به هم انشاءالله موږ په تاسې باندې ووینو دا دوم تعمیر چې جوړ سوی دی په دې اړه که راته ووایاست جسب چې دا څونه وخت یې ونیو یا څونه وخت کار یې پاته دی لیدونکي خامخا په تمه دي چې دا به څونه وخت کې جوړ سي اول ځای موږ څه وخت زیات ونیوی چې زموږ سره د کاریګرو د نشتون د وجې څه یا مثال خبره د سیسټم د ولدېدو د وجې څه یو څه وخت یې ونیوی دا دوم چې دی تقریبا په 8 میاشت کې موږ اوس په اصل کې 80% کار خلاص کړی دی او 80% کار مو خلاص کړی دی پرون مو بیا د نوي بلاک افتتاح وکړله نو هغه ان شاء الله په 8 میاشت بیا تر 10 میاشت پر ان شاء الله موږ مکمله خلکو ته ور تسلیمو تر هغه به لګژري تر هغه مخکني کور تر هغه به لګژري انټرنل کولینګ سیسټم لري چې ټوله دغه څه ورته وایي هوا د یخېدو ده او مرکز ګرمۍ سیسټم لري د لیفټ سیسټم لري سکیورټي سیسټم لري د ښځینو دپاره جیم شته د نارینهو دپاره جیم شته سویمینګ پول شته یعنی لاندې ګرینري شته دا ټول شان د هغه سره مو اوس ویلاوې هم شروع کړي دي چې هغه هم ډېر لګژري جوړوو یعنی ډېر لګژري جوړوو هغه هم د خارج څخه نقشې راوړي دي خارجي انجینران مو راوستلي دي چې اوس مو ویلاوې تقریبا چې یو څه کار ورسېږي مخته ولاړ سي انشاءالله بیا تاسو ته هم در ښکاره کړو تاسو بیا مې هېوادوالو ته ورښکاره کړئ نو هغه هم دا فکر دی چې بس ډېر ښه لګژري او ډېر ښایسته او ډېر پر سټنډرډ یې برابر جوړ حاجي صاحب پیغام دغه و لیدونکو ته چې تاسې پر نړیوال معیار برابر سټنډرډ کورونه جوړ کړئ سټنډرډ ځایونه په هېواد کې دننه پخوا به مثلا کندهار په مختلفو نومانو یادوي اوس ماشاءالله کندهار د نوښت او پرمختګ په نوم سره یادیږي چیرې چې کندهار یاد سي هلته خامخا نوښت ورسره یادیږي چې هر څوک باید له خپل اړخه څخه یو خدمت وکړي چې ماشاءالله آغا صاحب د یادي یو ډېر غټ خدمت کړی دی چې تاسې هغه لیدلی دي بې مثاله یو بې مثاله اپارتمن دی کمپلیکس دی بې مثاله کورونه دي چې بیخي ډېر ښایسته دي هر څه یې جلا دي ښایست لري نو دا زه په خپلو الفاظو کې تاسې ته نسم بیانولی تاسې چې راسئ د لې ویې ګورئ تاسې ته به دا معلومه سي چې څونه ښایسته یې جوړ کړي دي نو یوه لنډه دمه لرو بیا هم راګرځو خپرونې ته د یوې لنډې دمې څخه وروسته بیا هم په خیر راسئ هیله لرم چې خسته سوي به نه یاست زه باوري یم چې خسته کیږئ هم نه ځکه چې دا اینو مینې د دې ښایسته لګژري دفتره څخه مو
په لیدو بیا ډېر خوشحاله سوي یاست او خوند به مو اخیستی ځکه چې په عینو مینې کې ماشاءالله نن سبا ډېر ښایسته کارونه کیږي ښایسته ځایونه جوړیږي خو په لومړي ځل دا لګجري دفتر تاسې ویني حاجي جاوید صاحب دغه هم که راته ووایاست چې نور څه پلانونه لري په آینده کې او خریداري چیرې کوي د داسې شیانو د دروازې ته چې زه ګورم د برکو دغه د ساکټان چې زه وینم دا بیخي جالبه دي ماته مننه کامیاب اوسئ دا اکثره خریداري موږ په خارج کې کوو ولې دا شان متاسفانه زموږ ته په وطن کې نشته دا ټوله په خارج کې کوو نور خلک هم د خارجه راوړي چې دا د دې دکاندارانو دا دي خو هغه اکثره ښه کیفیت والا شی نه راوړي نو موږ هر ملک ته خپله سفر پسې کوو هلته هغه ښه شی چې موږ هغه رانیسو راوړي یې دلې هغه که دروازې هغه که مثال د خبرې ګروپان هغه که هر شی موږ هغه ټاپ شی د دغه سره وړو د خارج سره وړو بیا دلې کاروو هلته هغه اعلی کوالټي شی رانیسو دغه دروازې په اړه که راته بیخي ډېر درنه هم ده او ډېر داسې ډبل ده دا ولې دا دروازه چې ده دا ساوند پروف ده او دغه د څه ورته وایي یو رقم لږ ذریعه ورته ویلی سئ چې مثال خبر د دې مابینځ کې ټوله وسپنه کار سوې ده او بیا دا ټوله په دغه باندې په کوډ باندې خلاصیږي خپل فینګر پرنټ باندې خلاصیږي چې مثال خبرې هر سړی بیا دلته نشي راتللی کوم یوازې اکسس لرم یا دله کاریګر لري چې دلته کله صفایي کوي نو دا اکسس دا شان ورکړي دی او د سویچانو دغه تا خبره وکړه دا چې دا د وای فای سره کنیکټیږي دا بیا ته کوای سې په خارج کې دا ځای ای سي چالانه یې ټي وي چالانه یې ټوله دغه پر بندیې دغه کې ټوله د خارج څخه بیا ته کوای سې مطلب د بل ملک څخه په هر ځای کې شته یې ټوله په نیټ باندې بیا کیږي چې مثال خبرې دا دغه کې ماشاءالله بیخي ډېر فکر مو ورته کړی ده عجبه شیان مو ورته راوړي دي دا دروازه فینګر پرنټ باندې یعنې خلاصیږي یعنې هغه د ګوتې کوډ په عامه اصطلاح تاسې ورته وایاست په هغه باندې دروازه خلاصیږي دوستانو بیخي جالبه سیسټمونه یې جوړ کړي دلې په ایمار کمپلیکس کې به هم فکر کوم داسې جالبه شیان ډېر موجود دي په هغه کې اوس قرار دا ټوله شیان زیاتوو اوس د که تاسو لیدلي هلته د فینګر پرنټ والا سویچان دي هغه به شاید تاسو لیدلي هغه مو کار کړي دي اوس د دې دپاره د دې بعد اوس یو رقم دغه راځي سیسټم راځي چې مثال خبرې هغه ته په خوله باندې وایي چې پردې خلاص که هغه مکمله خلاصیږي که ته ورته وایي ټي وي بند که ټي وي بندي که ته ورته وایي چې پلانی چینل ولګو خالص ته په غږ باندې ورته وایه ته ورته وایي چې اي سي ولګو اي سي لګي اي سي بنده که اي سي بندي هغه هم ټوله د نیټ سره کنیکټ دي او ته کوای سې چې د په هر ملک شته یې ته کوای سې چې مثال د خبرې د خپل موبایل سم دا ټوله شان وکړې نو دا ټوله سیسټم اوس انشاءالله ورته اراده مو ده چې بیا غواړې پردې خلاص کړې ما غږ پر وکړه چې پردې خلاص کړه د خپله پردې درته خلاصي دا ټوله سیسټمان په هغې کې شته ماشاءالله د امار کمپلیکس ماسې او نور مو هم داسې کورونه جوړ کړي دي آینده کې جوړوئ مثلا یو څوک خواهش درڅخه کوي چې ماته یو لګجري کور جوړ کړه یا ښایسته کور جوړ کړه تاسې ورته جوړوئ که نه لکه سره کم چې تا وویله د هغه زموږ څخه خلک غوښتنه ډېره کوي چې موږ ته ځایونه جوړ کړي خو موږ د خپلو کارو څخه نه یو فارغه موږ کوشش کوو چې خپله ځای مو خپله مځکه مو خپله جوړ کړو خپله خرڅ کړو دغسې خلک غوښتنه ډېره کوي چې موږ ته ځای را جوړ کړي یا مارکیټ جوړ کړي یا مثال د خبرې کورونه راته جوړ کړي نو موږ په خپلو کارو کې مصروف یو نسو کولی دا خو لا اوس هم په کندهار کې روان دي اوس د دې بعد زموږ پروژې انشاءالله کابل هرات مزار په دا کې اوس ټولو کې شروع کېږي چې بیا هلته هم غواړو چې داسې پر معیار پر سټنډرډ برابر ځایونه جوړ کړو انشاءالله ماشاءالله الله دې بس توانه توفیق درکړي چې دغه زموږ د وطن دغه آبادۍ چې دي تر ډېره ځایه پورې ورسېږي وغځېږي کور مودان مننه سلامت اوسېږي که څه پیغام لري څه ویل لري زموږ هېوادوالو ته چې تاسې ویني مهرباني مننه کامیاب اوسه لږ یو ګړی مخکې چې ما درته ویله ما له چې څه ساختماني شرکتونه دي یا څوک دلته د وطن د آبادي کار کوي بس د هغو څه دا خواهش لرم چې سټنډرډ کار وکړي ولې دا زموږ ته وطن دی دلته موږ ته اوسېږو د خارج د هر ځای څه چې یو څوک راسي زموږ ته سترګې په لوړېږي اوس لکه امار کمپلیکس دي تا لیدلی دي دا خالص زموږ ځای نه دی دا زموږ ته د وطن د ټولو خلکو افتخار دی چې هر یو راسي یو میلمه راولي یا دلته اکثره وخت د خارجي میلمانو دا راسي او تاکي تجارت ته راسي یا نور بل د خلکو ته راسي اول یې زموږ ځای ته راولي چې ورښکاره کړي چې دا داسې سټنډرډ جوړ شوی دی نو د دې څخه دا معلومیږي چې مثال خبر دا ځای یوازې زموږ نه دی دا زموږ ته د ټوله وطن افتخار دی نو که چې دا موږ ته باید چې هر ځای لکه ما چې ګوړی مخکې تا ته وویله دا صرف په کندهار کې نه
که کابل وي که مزار وي که هرات وي د افغانستان هر ولایت وي موږ ته باید چې سټنډرډ کار وکړو ښه کار وکړو غلط کار ونه کړو ولې دا زما په ذهن سره د وطن سره خیانت هم دی که څوک یو دا رقم کار کوي بې کیفیته کار کوي زما په ذهن سره دا د وطن سره خیانت دی نو د ټولو سیمو خواهش دا دی چې ښه په سټنډرډ کار وکړي ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ د راتګ څخه یو جان مننه بیا هم ستاسو د میډیا څخه تشکري کوم چې تاسو رالاست او تاسو وطن ته ډېر خدمت کوئ د وطن یو ښه تصویر و دنیاوال ته وړاندې کوئ بس تاسو کور ودان یو جان ډېره مننه خیر اوسئ زما غوښتنه به نو څه ستاسو ټولو څخه زما غوښتنه ستاسو ټولو څخه دغه ده چې راځئ په ګډه سره خپل کندهار خپل ښایسته افغانستان ته خدمت وکړو دې وطن ته دې ملت ته ټولو ته خدمت وکړو دوستانو دا چې نن دلته دونه ښایسته کور دونه ښایسته لګجري دفتر جوړ شوی دی دا د چا دپاره دا زموږ څه دپاره جوړیږي نو موږ به هم کوشش کوو چې په هره برخه کې خدمت وکړو حاجي جاوید صاحب دلته خدمت کړی دی چې اپارتمن یې جوړ کړی دی کمپلیکس یې جوړ کړی دی دونه لګجري دفتر یې جوړ کړی موږ تاسې به دا خدمت کوو چې مثلا رانیسو به یا مثلا موږ خدمت دا دی چې په تاسو باندې وینو د وطن دغه ښایسته آبادي په تاسو وینو تاسو ځینې خبرو نو دا هم دغه دفتر دی چې تاسو دننه ولیدئ چې ډېر ښایسته جوړ و ډېر ښایسته لګجري یې جوړ کړی دی ماشاءالله بیخي ښایسته دی تاسو وینئ ډېر ښایسته تعمیر دی دوستانو بیخي ښایسته تعمیر دې خواته راسئ چې زه په تاسو باندې دغه ساحه مو وینم چې هغه میلمانه چې د باندې څخه راځي هغه دا ځای په ډېر ویاړ سره موږ ښکاره کولی شو چې موږ هم په کندهار کې په افغانستان کې دونه ښایسته ځای لرو دونه لګجري دفترونه لرو موږ دا وګورئ ډېر ښایسته ده نایس دپاره دلته ماشاءالله ښایسته ځای ورته جوړ کړی دی ورته برابر کړی دی چې دلته کولی شي دوستان راځي مازدیګري مهال کښېني په کندهاري اصطلاح تورې شنې چای وکړي نو بس څه به وایو دا د اوبو ښایسته فوارې دي یو ډېر ښایسته چمنی ورته جوړ کړی دی نو بس انشاءالله که وتوانېدلو همیشه به دغسې خدمت کوو دغسې ابادي په تاسو باندې وینو تر بیا چې موږ ستاسو په خدمت کې حاضرېږو اوس اجازه نه در کوم راسره واوسېږئ خوږو لیدونکو هغه ځای چې موږ یادوئ هغه دغه دی چې تاسې وینئ په ویډیو کې ماشاءالله د ویاړ افتخار څخه ډکه ودانۍ ده چې په کندهار کې د عینو مینې په ښایسته ښارګوټي کې جوړه سوې ده دا هم د امار کمپلیکس دی چې د حاجي جاوید دی پورې مربوط کېږي هغه ځای چې تاسې ولیدئ هغه دفتر و یو ډېر ښایسته لګجري دفتر و او دا هم ماشاءالله یو ښایسته لګجري اپارتمان دی چې جوړ سوی دی په کندهار کې د امار کمپلیکس په نامه نو تر بیا چې موږ ستاسو په خدمتونو کې حاضرېږو ښه وخت د الله په امان مننه چې هیواد میډیا ګورئ